د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه اورګون ولسوالۍ کې د WAP یا د خوراک نړیوال سازمان له لوري له 1400 بېوزله کورنیو سره د خوراکي توکو د ویش لړۍ پیل شوه. پکتیکا کې د AOAD موسسې استازي نیک محمد مجاهد په دې اړه وویل چې د WAP یا خوراک نړیوال سازمان په مالی مرستې په مرکز او اورګون ولسوالۍ کې په بیلابېلو اړمنو کورنیو د خوراکي توکو د مرستو لړۍ روانه ده چې له 200 کورنیو سره په مرکز او له 200 کورنیو نورو سره په اورګون ولسوالۍ کې مرستې کیږي. په دغه مرستو کې 150 کیلو وړه، 3 بوشکې غوړي، 15 کیلو دال او ځینې نور مواد شامل دي. مواد د WAP موسسې دي چې تطبیقونکې موسسه AOAD ده. مونږ د پکتیکا مرکز شرنې 200 فامیله مایبین او بېوزله کورنۍ لرو. همداشان 200 کورنۍ مونږ په اورګون کې لرلې مایبین او بېوزله چې د اورګون توزیع او مواد رسیدلي سکوپ پروګرام شوی دی. دم غړی تاسو وینئ چې د مرکز شرنې 200 فامیله ته مونږ مواد توزیع کوو او سکوپ پروګرام شوی دی. د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست رئیس انجینر مومن افغان په خپل خبرو کې وویل چې شوی مرستې د دې ولایت غریبو مایوبینو او کونډو ته د کلیوالي شوراګانو د لیستونو له مخې ویشل کیږي. د AOAD موسسې په همکارۍ باندې د پکتیکا ولایت په 2 ولسوالیو کې مرکز شرنه او د اورګون ولسوالۍ وه چې 13 ورځو کې د اورګون په ولسوالۍ کې له 200 ډېرو غریب او بې بزاتو کورنیو سره او همداشان په مرکز شرنه کې هم له 200 ډېرو غریب او بې بزاتو کورنیو سره مرسته کیږي. د ځوانانو پارلمان استازي محمد الله همتیار او یو تن مرسته ترلاسه کوونکي مومن وویل چې خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې مرستو سره به د کورنۍ یو شمېر ستونزې هوارې شي. همتیار د نورو مرستو غوښتنه وکړه او دغه پروسه یې شفافه وبلله. چې تاسو هم ولیدله په پکتیکا ولایت کې په اورګون او شرنه کې په 1400 بېوزله کورنیو باندې د خوراک نړیوال سازمان لخوا د AOAD موسسې په تخنیکي مرستې ویشل کیږي. د دغې پروسې ارزیابي یا هم د دغه ارزونه د موږ لخوا روانه ده. په ټوله کې موږ چې د اورګون پروسه ولیدله یوه کاملا شفافه پروسه وه. کورنۍ ته به رسېدل انشاءالله ټول دغه کړی او ډېر مایبین دي پکې، معذورین دي پکې، یتیمانان دي پکې، زنانه دي پکې، دا ټولو ته انشاءالله چې رسېدل. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم له پیښو سره د مبارزې ریاست له لوري په یو شمېر بېځایه شویو کورنیو مرستې ویشل شوي دي.